السلام علیکم دوستانو د 12مې مبارکې میاشت شروع سوه. یوه داسې مجربه وظیفه درښیم. کله چې دا وظیفه وکړئ له الله تعالی څخه هر څه وغواړئ الله تعالی یې فورا درکوي. که مو د واده کار بند وي او الله تعالی څخه دا وغواړئ چې د واده کار مو الله تعالی اسانه کړي، الله تعالی یې فورا اسانه کوي. که د رزق له تنګي سره مخ یاست او الله تعالی ته لاس پورته کوي دغه وظیفه وکړئ، الله تعالی مهربانه ده چې د رزق تنګي به ختمه سي او دومره مال او دولت به الله تعالی درکړي چې ستا تر وس به د هغه ساتل بهار سي، یعنې ډیره زیاته دنیا به الله درکړي. خو څه به کوو اخر درته وایم دوستانو چې هر قسم مشکل په دنیا کې انسان ورسره مخ کیږي. که د پیسو کمښت وي، که په کور کې بې اتفاقي وي، یا محبت په باب باندې وي، یا د رشتې په باب باندې وي، یا د خوښۍ رشته دې وي هغه نه درته میلاویږي او ستا په زړه کې ارمان وي چې کاش دا راته میلاو سوې وه. د دې ټولو لپاره یوه مجربه وظیفه ده. د 12مې مبارکې په میاشت کې د جمعې په شپه باندې د ماخستن له لمانځه وروسته یا د ماښام له لمانځه وروسته کیږي. دا وظیفه ډیره اسانه ده، ډیره اسانه ده، هر کس یې کولی شي. دوستانو تاسو د یاد وي چې الله تعالی جل جلاله فرمایي و خپل رسول ته، نبی علیه السلام ته، چې زما بنده سي له د ما له بندګانو څخه امید وش کوي او توقع نه جن لري، امید نه ورته کوي او د هغه دروازه نه ټکوي او راسې زما و دربار ته په عاجزي ماته لاسونه پورته کړي چې هر څه وغواړي زه یې ورکوم. چې له الله تعالی څخه هر څه وغواړي انسان الله تعالی یې فورا ورکوي. او بل و نبی علیه السلام ته الله تعالی جل جلاله فرمایي چې زما بنده چې له ما څخه څه غواړي فورا یې ورکوم، چې جایز حاجت پر کول غواړي فورا یې ور پر کوم. او په دې باندې زه ډیر سخت له خپل بنده څخه خوشحاله کېږم هم چې دی د ما د نورو بندگانو له در څخه راوګرځېږي، هغو ته خپل فریاد نه وړي بلکې ماتې راوړي او زه د هغه بنده څخه ډیر خوشحاله کېږم. او دوستانو تاسو د یاد وي چې الله تعالی د هغه بنده فریاد ډیر زر اوري. نو دوستانو دا یوه ډیره بهترینه وظیفه ده، بیا خاص کر د 12مې په میاشت کې. 12مې میاشت یو هغه بهترینه میاشت ده، یوه هغه بهترینه میاشت ده چې په دې میاشت کې و دنیا ته زموږ او ستاسو هغه خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی ده. دا یوه داسې هستي ده دوستانو چې پر الله تعالی باندې دومره زیات ګران ده، دومره زیات ګران ده. په ټول قرآن کریم کې چې راواخلې چې څو رسولانو د نبیانو نومان ذکر شوي دي الله تعالی په نامه ورته ویلي دي. مثلا ابراهیم علیه السلام چې ویل دي یا ابراهیم، عیسی علیه السلام چې په قرآن کریم کې ویل شوي دي یا عیسی، موسی علیه السلام ته ویل شوي یا موسی، ټولو ته په خپل نامه ویل شوي دي. لیکن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر الله تعالی باندې دومره زیات به انتها ګران ده چې په ټول قرآن کریم کې تاسو وګورئ الله تعالی جل جلاله و نبی علیه السلام ته په خپل نامه نه دی ویلي. دا له دې وجې چې پر الله تعالی باندې ډیر زیات ګران ده. که تاسو د یادو دوستانو بلا کیف بلا تشبیه بلا نظیر کله چې یو څوک چاته ډیر محترم وي، مثلا پلار یا بل مشر استاد په خپل نامه نه ورته وایي چې ډیر ور باندې ګران یو داسې د ناز غوندې نوم پرږدي په هغه نامه باندې ورته وایي. نو پر الله تعالی باندې هم نبی علیه السلام دومره سخت به انتها ګران و چې په خپل نامه یې نه دی ورته ویلي، هر ځای د نبي په نوم ورته وایي یا د رسول، ځکه چې د نبی علیه السلام اصل نوم چې ده هغه محمد ده، په ځمکه کې په اسمانو کې چې دی مشهوره و هغه احمد ده. نو په دې دوه نامو باندې الله تعالی و نبی علیه السلام ته نه دی ویلي بلکې د رسول یا د نبی په نامه یې ورته ویل د ډیر ګرانښت له وجې. نو دوستانو دا میاشت یوه ډیره بهترینه میاشت ده چې په دې میاشت کې زموږ ستاسو خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و دنیا ته تشریف راوړی ده. بل دا یوه داسې بهترینه میاشت ده چې الله تعالی جل جلاله فرمایي سما چې نبی علیه السلام په دې دنیا کې پیدا کړی ده، په دې میاشت کې پیدا کړی ده. که چیرې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ما نو پیدا کړی ما به دنیا نه پیدا کړی.
نن سیمون او تاسو د دنیا پر سر باندې زندگی کوو دغه ټول خاص نبی علیه الصلاۃ والسلام لروي ځکه چې دنځ کې اسمانونه ل آدم علیه الصلاۃ والسلام رانی ول تر قیامت تر ورځې پورې دا ټول الله تعالی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لوجه پیدا کړی دي دا یو شی هم نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اسمانو کې نبی وو د دنوم لیکلی وو چې لا اله الا الله محمد رسول الله او داسې نبی بلاجسی په آخرت زمانه کې مثلا له ټولو نبیانو ورسته سیغه به نوم محمد وي او نبوت په پرده باندې ختمیږي له بعد به نبی نوی الله تعالی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام سره هم وعده وکړه په غټین کله نو دوستانو عرض می دا اوسې په دې میاشت کې یو خو بهترینه میاشت خیرات هم ډیر ثواب پکې لري بل دغه وظیفه سی وکي الله تعالی د دې میاشت په برکت د دې وظیفې په برکت سره سحر څل الله تعالی څخه وغواړي سحر مشکل دی الله تعالی ته وای الله تعالی در حل کوي سحر څل الله تعالی څخه وغواړي الله تعالی در تور الله تعالی فورا در کوي دستي در کوي کدیمال په باب ورسي کدرشتي په باب باندې ورسي کدي اولاد په باب باندې ورته وای او جزو زاریو کې الله تعالی ضرور در کوي نو دوستانو راځي دا وظیفه در خیم خو تر دې وظیفه مخ کې دوستانو مبارکه میاشت درود شریف ډیر ثواب پکې لري بیا د جمعرات ورځ ده نو راسي دوستانو په ګډه لما سره یو څل درود شریف ثواب په نیت باندې وایاس ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث هم ده یو صحابي پښتنه جنو کس یا رسول الله دی قیامت په ورځ څوک ته در نږدې دي نبی علیه السلام په جواب کې ورته هغه خلک پر ما باندې درود شریف ډیر وای نو راسي په غنیت باندې یو ځل درود شریف په ګډه سره وایي جواب تاسو یې مواس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دوستانو دا وظیفه در خیم خو تر دې وظیفه مخکې یو کوچنی عرض مده هغه مو دا د یوه هیله د سر کوو چې دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم ضرور شریک نو راځئ چې دوستانو د وظیفې پر طرف وظیفه در خیم تر دې مخکې دوستانو دا به ووایاست راولال بسې کله چې تاسو پر مانځه باندې یا لمونځ وکړئ د ماښام لمونځ یا د ماخستن لمونځ له لمانځه وروسته متصل پر مسله جای نماز ناست یاست که زنانه یاست که مردانه یاست نو تاسو به راولار سي اول به اعوذ بالله بسم الله وایاست لغه وروسته به درې واره الحمدلله شریف وایاست الحمدلله شریف وروسته به یو وارې قل والله شریف وایاست له قل والله شریف به وروسته بیا التحیات وایاست اللهم ربنا فوري ګوري دوستانو بیا درته وایم چې اول به اعوذ بالله شریف بسم الله شریف وایاست لغه وروسته به الحمدلله شریف وایاست الحمدلله شریف وروسته قل هو الله شریف وایاست لقل والله شریف به وروسته بیا التحیات پس کش کوي بیا وایسو به اللهم ربنا فوري دغه الحمدلله بیا تر اللهم ربنا فوري به دا ټول لس واره وایاست سواره لس واره پس سر کې اعوذ بالله بسم الله لغورست الحمدلله شریف نیولې قل والله شریف هم التحیاتهم تر اللهم ربنا فوري لس واره ورست لس واره په پای کې بیا درود ابراهیمی یو ځل بیا وایي اللهم صل اللهم بارک ده اللهم ربنا کې وایي کنه وایي پروا نه لري کله چې مدغه وویل نو بیا به په خپل گریوان کې پکې جوفي کوي لغورست الله تعالی ته لاس پورته کوي یا الله سحار مشکل ستاسو فزړه کی وي ارمان جائز حاجت می پزړه کی وي د رشتي وي سي د ارسي وي د دنیا وي د رزق تنګي پیسې نه وي د سره دی بل قرضدار ہے چې دا هر سم پزړه کی وي الله تعالی ته فیش کسي الله دای وداسي مبارک میاسته بیا خاص کر د جمعې شپه ده یا الله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لروي دغه فروي باندې یا الله زما دغه مشکلات را حل کې او ما ته دنیا را کې ډیر غریب او مسکین یم دوستانو ما در ټول شهر څو غواړي هر مشکل می هغه په خپل دعا کې الله تعالی ته وایس او پر یاد الله تعالی ته بیان کی الله تعالی داسې مهربان ذات دوستانو سي فورا به هغه حاجت تر پر کوي فورا به مالدار کیږي فورا به لقرض خلاصيږي خو دوستانو یو خبره تاسو یاد شي عقیده به مو ضرور وي کله تاسو دا وز پښ کوی تاسو به عقیده وي مو کار کی ضرور کی خامخا الله کوي نو بیا تاسو کار ډیر زر کی نو دوستانو دا وظیفه ده چې لو پرې نه دي خامخا یو کی ضرور یو کی ډیره بهترینه وظیفه ده ډیره بهترینه میاسته بیا خاص کر د جمعې په شپه باندې کدي ما خان منظور استي کدي ما ختن منظور استي خو ډیره اسانه وظیفه ده ګور الحمدلله شریف نیولې تر الله ربنا پوری ار
سړی زده ده، هرې زنانې زده ده، ځکه چې خاص کر لمونځ د مو ستاسو خپل لمونځ د شناخته لمونځ ده. دا وکئ په پاکې خالي هغه دعا وکئ چې هرنګه دعا ستاسو و هر حاجت مو هغه الله تعالی ته بیان کړئ. نو دوستانو مو په دې دعا کې ضرور یاد کړئ، په دې دعا کې مو هېروئ. نو پر الله تعالی مو سپارم درڅخه ولاړو تر بلې ویډیو پورې چې موږ راځو له موږ سره ضرور اوسئ، دعاګانې راته کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.